په بلخ ولایت کې د اتیا ورزشکارانو ترمنځ د جمناستیک سیالۍ ترسره شوې. د دې رشتې مسؤلین وایي چې له دغو سیالیو څخه موخه د غوره استعدادونو رابرسېره کول دي او هڅه کوي څو دغه ډول لا زیاتې سیالۍ په لاره واچوي. جوانای بیشتر به ورزش جمناستیک روی بیارن و بتانیم به ولایت بلخ دستاوردهای بیشتر داشته باشیم و چی بسا در سطح افغانستان و از او بالاتر حداقل با کشورهای همسایه ما بتانیم مسابقات داشته باشیم و دستاورد از او مسابقات به دست بیاریم. قسمی که شما میبینید امروز بالاتر از 100 ورزشکار در اینجا تشریف دارند و هدف از برگزاری مسابقات شناسایی چهره های جدید جمناستیک ولایت بلخ می باشه که بیار ما آماده بسازیم در مسابقاتی که در ملی که در کابل برگزار میشه ان شاء الله در اونجا راه پیدا کنیم. په پای کې د دغو سیالیو مخکښو ورزشکارانو ته د مسؤلینو لخوا ستاینلیکونه او میډالونه ورکړل شول. ورته مهال په بلخ ولایت کې د جمناستیک سپورت په برخه کې 19 کلبونه فعالیت لري چې له دې برخې څخه یوازې یو تن د ملي ټیم غړیتوب لري.